د ناممکن حاجتونو لپاره صرف زیارت او جمعې په ورځ باندې دا آسان وظیفه تاسو وکړئ کنه چې تاسو په زړه کې کم قسم حاجتونه وي ټول په ټول به پوره شي د الله تعالی په فضل او کرم سره دې سره که ستاسو رشتہ دار په جیل کې دی، پلار مو په جیل کې دی، رور مو په جیل کې دی، زوی مو په جیل کې دی، هر څوک رشتہ دار تاسو په جیل کې دی کنه هغه لپاره تاسو دا وظیفه کولی شئ. صرف 2 ورځې دا وظیفه کول دي. بیا چې په زړه کې تاسو کم قسم حاجتونه وي، کم قسم ارمانونه وي، کم قسم ضرورتونه وي، دا ټول په ټول به د الله تعالی په فضل او کرم سره پوره شي. ټیک شو جی؟ نو زیارت او جمعې پر ورځ دا وظیفه تاسو خامخا وکړئ. صحیح شو؟ وظیفه څنګه ده، ترتیب څنګه دی؟ د آیت کریمه چې دی کنه لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین، دا آیت کریمه چې دی کنه دا به تاسو 313 مرتبه یعنی 314 پیرې به وایئ. مخصوص وخت نشته دی چې کم ټایم تاسو ته ملاویږي په ټوله ورځ کې یا په ټوله شپه کې چې کم ټایم دا تاسو وایئ. خو زیارت په ورځ او جمعې په ورځ دا دواړه ورځې باندې به دا وظیفه تاسو جاري ساتئ. 314 پیرې چې 314 پیرې برابرېږي کنه بیا به یو پیره تاسو درود شریف ووایئ او خپل مخصوص حاجت چې تاسو په زړه کې کنه هغه لپاره به د الله تعالی نه تاسو دعا وغواړئ. ان شاء الله زر به پوره شي. زیارت پر ورځ دا وظیفه وکړئ، ورپسې به دعا وغواړئ. جمعې پر ورځ چې کم ټایم تاسو ته ملو شي دا وظیفه به تاسو 314 پیرې ووایئ. اخر کې به بیا یو پیره درود شریف ووایئ، ورپسې دعا وغواړئ. که څوک ستاسو رشتہ دار په جیل کې د هغه د خلاصېدو لپاره دعا وغواړئ یا بل ستاسو حاجت په زړه کې د رشته وي، کاروبار وي، نوکری وي، چې کم قسمه حاجت لپاره دعا غواړئ ان شاء الله قبلېږي به. ټیک شو جی؟ نو امید دی چې ان شاء الله په دې وظیفې باندې تاسو پېښ وي. که بیا هم کې تاسو ته خبرې څه مسله وي تپوس کولی شئ، خو کوشش وکړئ چې ویډیو تاسو ډېره شیر کړئ، ډېره شیر کړئ چې ټول مسلمانان د وظیفه زده کړي او تاسو ته دعاګانې کوي. الله رب العزت مو خوشحاله باد ساته. دعاګانې کوي، دعاګانې به کوو. الله کم انسان چې را روان جمعې پر ورځ دا آسان عمل وکړي دا ټول کال به په الله رب العزت په مالدارۍ کې تیر کړي. ټول کال به الله رب العزت د غریبۍ او محتاجۍ نه محفوظ وساتي. زما عزتمندو نو بالکل آسان ترین عمل دی. که تاسو قرآن پاک ویلیم نه وي کنه بیا هم دا عمل تاسو کولی شئ، ځکه چې بالکل آسان ترین عمل دی. مالدار هم کولی شي، غریب هم کولی شي، انپړ هم کولی شي، عالم هم کولی شي، هر انسان دا کولی شي. او دا عمل چې دی دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښودلی شوی عمل دی. زما عزتمندو او صحابه کرام فرمایي چې مونږ په دې عمل باندې تجربه کړې ده. وایي مونږ دا عمل چې کړی دی نو دا ټول کال الله رب العزت په موږ باندې په مالدارۍ کې تیر کړی دی. نو دا عمل کم یو دی؟ عمل دا دی چې تاسو به د جمعې په ورځ، ځکه چې جمعې په ورځ باندې 10 محرم الحرام دی، وایي کم انسان چې په 10 محرم باندې خپل اهل و عیال باندې ښه خرچه وکړي کنه، ښه خوراکونه پرې وکړي، وایي دا ټول کال به الله رب العزت په دغه انسان باندې په فراخۍ کې تیر کړي، په مالدارۍ کې تیر کړي. ټول کال به الله رب العزت د غریبۍ او محتاجۍ نه محفوظ وساتي. صحابه کرام فرمایي چې مونږه په دې عمل باندې تجربه کړې ده. وایي چې دا عمل مونږ کړی دی کنه یعنی په خپل اهل و عیال باندې مونږ ښه خرچه کړې ده کنه، وایي دا ټول کال الله رب العزت په مونږ باندې په مالدارۍ او په فراخۍ کې تیر کړی دی. نو ټول ته گزارش دی چې جمعې په ورځ باندې په خپل اهل و عیال باندې ښه خرچه تاسو وکړئ نو ټول کال به الله رب العزت په تاسو باندې په مالدارۍ کې تیر کړي. ټیک شو جی؟ نو امید دی چې ان شاء الله په دې عمل باندې تاسو پېښ وئ او د دې اهتمام به خامخا تاسو کوئ او نور مسلمانانو سره دا ویډیو تاسو ډېره شیر کړئ چې هر مسلمان د جمعې په ورځ دا عمل وکړي او تاسو ته دعاګانې کوي. الله رب العزت مو خوشحاله باد ساته. دعاګانې کوي، دعاګانې به کوو. الله په امان.